مې کویا ایستو دا لاس مې پکې داسې غوڅ شو. خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري دستا رضا غواړمه ته دې رضا موري رب دې تا ښه لري من دې الله شموري ژوندون مې پروردګار د خیرات خپل دربار کې قبول کړي. پروردګار د ډېرو تېره ورکړي. الله جان دې هغې دنیا کې ورته په کار کې چې لږ د پروردګار د روغ صورت تاسو ته درکړي. خیرات په خپل دربار کې قبوله شو. په ځوانۍ کې برکت شه. دا دنیا واغه دنیا ما الله ښایسته که په دنیا باندې بدرنګه مه شئ. په سر معلوم الله برکت کړي. هر څوک چې دا کومکونه کوي الله په دې دنیا باندې دنیا ښایسته خدای پاک دې هغه دنیا ښایسته کړي. دا دنیا الله پاک خدای پاک دې په ټوله دې به رزونه وساته. الله پاک پاک ارمانده شماره پوره کنه. خدای پاک در جای کامیاب داشته باشه. خدا او دنیا شماره خوب کنه. خدای مرادارش خدای پاک دی جنتی که خدای تعالی دی خواه ورځ درکړي. ته د موجود تړاوې د هر مخلوق تړاوې رب دې تا ناکاموي ژوند دې هوسا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري. دا کرونا مریضتیا او زموږ غربت دغه حال څه به وکړو. خاوند هم دغه شانه کورونه په چرسو کې مړ شو. دا 2 کاله یې وشو. کویان پردي وباسم دغه مزدوري مې هم اوس نشته دی. بل څه مې نشته دی. پردۍ جامې ګنډم ماشین نشته بل څه نشته. پردي کټونه جوړوم څوک مې اوس دغه دغه هم نه څه به وکړم. واړه ماشومانان مې دي دغه مې دی نه اوس نه لرم بل څه نه لرم. غټ زوی نه لرم. وړوکی زوی مې مدرسه کې د 2 کالو اچولی د لږو د تندو نه مې وړی اچولی مې دي. څه وکړم نور مې څه وس نه کېږي. چاته یم کټونه جوړوي چاته یم کویان وباسي چاته یم کور جوړوي دغه پکې لګیا یم. دا لاس مې ورکې داسې غوڅ شو. دا مې کویا ایستو دا لاس مې پکې داسې غوڅ شو. دا اوس دې ځای له راتلم روپۍ مې راقرض کړه دلته رالم. منزل زه به درله پکې کټ جوړ کړم. دا روپۍ مې ماله راکړه. ته ښځ نه ده بس نه دغه یو دغه مې نشته دی. غټ زوی مې نشته لور مې نشته دغه مې نشته چې یو څه راله وکړي. الله سره مې دا نور مې څه نشته. الله قبول و منظور کنه. شکست اومد او که محرمه ده اتولاره خو بسیار بسیار عمر بودی که خودتان درد مرض خدا گم کن. دنیا در روان عقبا د عزت
ته سمندر کې اوسې ته بحر بر کې اوسې ستا د عظمت افق کې ستوري سوا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان لته شموري ته سرچینه د عقل ته یې استاد لومړی دا ستا په غېږ کې حجره د زده کړې د مورکۍ ته سرچینه د عقل ته یې استاد لومړی دا ستا په غېږ کې حجره د زده کړې د مورکۍ لتا حیا زده کېږي سمه وینا زده کېږي ستا په کتو کتو مې ژوندون قضا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله الحمدلله. نن یو ځل بیا زما د هغه مور د کونډانې زما هغه مورګانې کونډانې نن د هغې د کور کې به د غوښې دیګې باندې کېږي او خپلو یتیمو بچیانو ته به د غوښې شوروا جوړوي. الحمدلله الحمدلله. نن مې 2 دانې غویان عادیه کړه. الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځوي. مهمه دا ده چې حق حقدار ته ورکړو. زکات پر موږ او تاسو فرض دی خو کوشش باید وکړو چې حقدار ته ور ورسوو. د کرونا وایرس د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خور شوی بالخصوصا په افغانستان کې هم پیدا شو. زموږ او ستاسو افغانان ډېر بېوزله او ډېر غریب دي. نو الله تعالی دې په جمله مسلمانانو ورحمي. دا و د نن ورځې خپرونه زما د ګرانو مورګانو سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت د الله په امان.